ژبور برایي راته یو چا نقل کولی، ده هم خپله له نیکه و اورېدلی. ول د خدای د هغه تورو غرونو منځ کې له آباد دنیا لیرې په یو کنج کې د خالق عجب مخلوق کې اوسېدلی. ټول قوم یې پر سینو باندې څکېدلی. آدمزاد ول خلاصونه پښې مړې وې، ټول بدن کې یې صرف سمې سترګې خولې وې. د بیدیاوو په وښو بې ګزاره وه، دا چې څنګه پایېدله معجزه وه. د باران لږو اوبو بلغړوله، سم نیمۍ به یې شیلو ته ورلوېدله. د مرګي به تل په دوی خېټه مړه وه، نه بې ځوانه په امان نه بې زړه وه. خو په دوی کې به هر قرن یوې مورې یو بچی زیږاوه، سترګې به یې وې تورې. یو حکمت و د خالق ول ټول کارونه، د کوچني به روغ رمټ ول غبرګ لاسونه. چې هلک به لویېدلی پوهېدلی، د خپل قام په فلج حالت به ځورېدلی. لوی ارمان به و چې کله به راځوان سي، متکي پر خپلو مټو او پر ځان سي. چې به کله غره ته پورته په لاسو سي، له هغه ځایه خپل قوم ته په نارو سي. چې به څه وخت د نجات لاره پیدا کړي، او پیدا د قوم د فلج حالت دوا کړي. خو هلک چې به هم جګ او هم به ځوان سو، و خپل قوم ته به په دې ډول ګویان سو. ویل خدای ما ته عطا کړل جوړ لاسونه، چې و تاسو ته په وکړم لوی کارونه. تر هغو به په لاسو و غره ته خېژم، چې حال وړي جګې څوکې ته یې رسېږم. ګوندې ها خواته پیدا روغ انسانان کړم، او خبر یې په حالت د قوم او ځان کړم. نن مې ټینګه فیصله ده، روانېږم، یا به لار پیدا کوم یا به مړ کېږم. وروسته ځوان وکښل ټکان د خپلو ګوتو، په ډېر فخر یې کړه تو پر خپلو مټو. په لاسونو وجګ غره ته په ختو سو، تر نیمې غره یې بدن ټول په زخمو سو. د ډبرو په تیرو څنډو سری سو، هم یې ماتې سوې پښتۍ هم یې انډۍ سو. لاندې قام هم په حیرت ورته کتله، خو په لوړ آواز یې دا سره ویله چې دا کار د دې سړي تر وسه تیر دی. دی په خپله یو معیوب دی، ځان یې هیر دی. هغه فلجې پښې یې ګوري چې پسې کېږي، تر ډنګر بدن یې وینې هم بهیږي. د بدن ټول اندامونه یې پرېږدي، او له نسه یې راتوی نیمې کلمې دي. دا به څنګه جګو غرو ته پورته کېږي؟ عاقبت به تاسې ګوري چې رالویږي. تر ده لوی قوي پونډان دي رالوېدلي، ټول خبر یاست اوس قبرو کې دي ښاغلي. له همدې سره پر ځوان شروع خولې سوې، په خولو باندې لندې وچې پنجې سوې. پر ډبرو یې نیولی لاس خطا سو، او روان په ډېر حسرت د مرګ پر خوا سو. د مغزي پر دړه ولوېدی تمام سو، قرباني د ژبورو د خپل قام سو. خو پر حال د زکندن یې دا دعا کړه، په ژړا یې و خالق ته التجا کړه. ویل خدایه زما قوم په عقل پوه کړې، خدایه ته یې را خاوند د لاسو پښو کړې. په صورت
او په سیرت یې انسانان کړې، خو په ژبو باندې ټوله راګونګیان کړې، چې ترې پاته د تخریب مضر گفتار سي، او د ژوند معیار یې صرف خلکو ته کار سي، چې عمل یې ډیر او صفر یې بیان وي، صرف د ځان د آبادۍ پر لور روان وي. خدای قبوله په ها آن د ځوان دعا کړه، او وروچې د ولس خوله کې وینا کړه، لاس و پښې هم د قام په خوځېدو سوې، خو د ځوان آخري اوښکې پر لیمو سوې.